په نننۍ قصه کې موږ د داسې دوه ملګرو په باره کې خبره کوو چې هغوی یو ورځ په خپلو کې شرط ولګوي چې څوک هم بې له هیڅ څیزه 100 ورځې ژوند تیر کړي نو هغه ته به 14 میلیونه ډالره میلاویږي، یعنې 1.18 کروړه روپۍ. بل خو د دې قصې په بل اړخ کې یو سړی د خپل نیکه قصه کوي چې د زما د نیا او نیکه سره په یو وخت کې 50 سیزونه وو، خو هغه په یو غټ جنگ کې هر څه تباه شو. د دې نه پس بیا د نیا او نیکه سره پوره 2.5 سیزونه وو چې د هټلر راتللو سره هغه هم تباه شو. د هغې نه پس د مور او پلار سره پوره 9.5 سیزونه وو، ولې دوی بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله او که په نن دور کې د هر انسان سره پوره 10,000 سیزونه دي او ورسره ازادي هم د خپل خوښې ژوند تیروي. خو د دې باوجود موږ د نورو سیزونو اغستلو په تکل کې هم یو. دې نه پس موږ د پول ډلیپر په نام یو سړی وینو. د جینۍ په یو خوږ اواز سره راپاسې خو دا د رښتیا جینۍ نه وه، دا د په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن جوړ کړی چې د جینۍ په اواز یې دته رینګ راغی. بل خو د سره په لاندې کمره کې د بیسټ ملګری ټام اوسېدو. ټام ځان خپل تیار کړ او د دې نه پس د پول سره په خواله راغی چې ورته ویل چې ځان تیار کړه چې موږ د یو خاص میټینګ لپاره ځو. خو پول د خپل ټیک ټاک په ویډیو کې مصروف و نو ټام پسې بیا راغی او په خپل ورته کپړې چینج کړې او د هغه د ډیرو بوټانو نه یو ښکلي شان بوټان راواغیستل او په خپل یې تیار کړ او بیا د پمنډه د کور نه ووتل. او کله چې دی ورسېدل نو دی وکتل چې په زرونو خلک هلته راغلي وو. هر چا دا خیال کوي چې هغه جوړ کړی سیس به د ټولو نه ښه وي. کله چې د پول او ډیم په نمبر راغی نو هغوی د کمپنۍ مالک ټام د ټولو نه امپریس کو. خیر د دې نه پس د دیو د دوانو په منځ کې لږه شان جګړه رااله چې ټام د وینا نه بغیر په دغه ډراینګ کې لږ شانته چینج راوستي وو. بیا هم دوانه ملګري نایټ کلب ته د مستۍ دپاره لاړل، خو پال د ټانګ هغه غلطي اوس هم نه ده معاف کړې لا. ډیر شراب یې وڅښل. د شرابو نه پس د خپل ملګري ټانګ سره یو شرط ولګاوه چې په موږ دوانو کې څوک هم 100 ورځې ژوندی پاتې شو بې له هیڅ څیزه هغه به دا ګټلې وي. او کله چې سحر د هغه سترګې وغړېدې نو محسوس یې کړه چې د هغه په بدن باندې کپړې نشته او دا ورته هم نه یاد چې بېګا د شپې څه شوي دي. خو بیا ټانګ هغه ته هر څه ووایي چې د شرط مطابق که چا هم دا شرط وبایله نو هغه به خپل نیم جایداد ورکوي. اوس د دې دواړو سره د سټور یو چابي ده چې په هغې سټور کې دیو ته د ورځې صرف یو څیز میلاویږي او دیو د هغې دپاره په سړک روان شو. خو له دیو په سړک باندې داسې لغړ روان و چې چاپېره خلکو په لیدو دیو په لیدو سره په خندا شو. چې دیو سټور ته ورسېدو نو پاول یو ګرم کوټ راواخیسته او ټانګ یو خویونکی کوټ، ځکه چې دیو وننښلي. خو پاول بیا هم د یو څو څیزونو پټولو کوشش وکړو خو له دغه ټانګ ولیده او هغه یې ترې واپس کړو. خو په دغه دوران کې د پاول مور او پلار د پاول سره د میلاوېدو دپاره راغله چې هغوی ته د شرط په باره کې پته لګېدلې. خو بیا هم هغوی ډېر خوشحاله وو ځکه چې په دې کې هم خلکو ته هم پیدا ده، ځکه چې هغه د هر څیز قدر وکړي او په یو څو څیزونو ژوند تیر کړي او ګزاره وکړي او د پاتو څیزونو جمع کولو څه پیدا نشته. خیر په دې چلول کې یوه هفته تیره شوه او د دیو دواړو سره د ضرورت څه سامان را جمع شوی و. ټاون هغه څیزونه را جمع کړو چې په هغې سره د هغه ژوند تیرول اسان شي. او پاول د ټولو نه مخکې یو سمارټ فون راوسته چې هغه د ورسوله سیسټم خپل نانا سره پرې خبرې وکړي. د دې نه پس دیو دواړه په سټوریج یونټ کې د یو لوسي نومې نجلۍ سره میلاو شو. هغه د دیو د دغه شرط اورېدو سره ډېره ایکسایټډ وه. د دیو د ژوند تیرولو د لیدلو دپاره راغلې وه او ټانګ په موقع کتو سره لوسی ته د ډیټ کتلو دپاره وویل. بل خو پایل ناخبر و چې دا هر څه کیسه کیږي. ډېر ټانګ د خپل اولني ډیټ دپاره چشمې واغوستې خو ولې پینټ یې نه و اغوستی. بل چې کوم پوټي پخ کړي و هغه هم ډېر عجیبه و چې بې له مرچه خوراک د چا خوښ وي. خیر بیا یې هم یو بل ته د زړه خبرې وکړې خو ټانګ ورته په اخره کې وویل چې زه کروړپتي جوړېدو والی یم. خو په دې خبرې سره هغه په خندا شوه ځکه چې هغې ته په دې خالي کندره کې د کروړپتي جوړېدلو څه اندازه نه وه. خیر دیو په خبرو کې خواږه شو او یو بل ته دومره ورنږدې شو چې په یو بل یې مینه راله. خو په دغه دوران کې پول راغی او د دیو دغه ټوله مزه یې تباه کړه. خو ټانګ هم دې بار وزغله او د خپلې ګرل فرینډ سره ورنږدې شو او په مزو یې ژوند شروع کړو. د دې نه پس پول د خپلې نیا خواله لاړو چې هغې ورته ډېرې پخوانۍ قیسې کولې. هغې ورته وویل چې یو ورځ د هغه د یو سوټکیس سره د کور نه بار تللې مجبور شوه. پول ته پته ولګېده چې د انسان خوشحالي په دې څیزونو کې نشته. خیر بیا هم هغه ورځ راله چې هغه د کمپنۍ د یو غټ پاونډر سره میلاوېدلو موخه میلاو شوه. دغه سړي د پول جوړ کړی ایپ اخیستل غوښتل. دغه ته ټاون کار خراب کو. هغه دغه منیجر ته د یو ایپ ثابتلو په بدله کې د پوره کمپنۍ ورکولو ډیمانډ وکړو او ورته یې وویل چې دا به درله په 1400 یورو درکم. ټاون په دې خبرې اورېدې سره د کمپنۍ مالک ډېر خوشحاله شو، ډایرکټ راضي شو. بل خوا د ټانګ او د پاول په منځ کې جګړه شروع شوه ځکه چې ټانګ بې له پاول سره مشورې کولو دغه سودا وکړه. په دې باندې ټانګ وویل چې یاره دومره غټ اپ او نور ته څه غواړې؟ ما ضروري ونه ګڼل چې تا ته مې وویل. خو په دې خبرو کې د دیو په یو بل باندې ګزارونه هم شروع کړل او بیا یې خپل شرط بدل کړ او پوره کمپنۍ په داو ولګوله چې چا هم وګټله هغه به د پوره کمپنۍ مالک وي.
چې د کمی 14 میلیونه یورو ملاوېدو والا وي. د دې نه پس پاول د خپل نیا سره ملاوېدو لپاره ځي چې په لاره خبر شو چې د هغه نیا په هسپتال کې داخله ده او کله چې هغه واپس راشي نو د هغې مور پلار هغه یو نرسنګ روم ته ولېږي. دا پاول ته ښه ونه لګي او دا کله چې ول د مورې پیسې ورکوي نو د هغې نه انکار وکړي پاول. هغه وی چې دا د رول خلاف دی حالانکه په دغه ځای کې د هیڅ چا هم نه لیده خو د بیا هم ویل چې نه دا د رول خلاف دی. په دې اورېدو سره د هغه مور ډیره خوشاله شوه او هغه د خپل نیا سره ملاوېدو لپاره هسپتال ته لاړ خو چې هلته لاړ نو لوسی په یو کمره کې ولیده. خیر کله چې د لوسی سره ملاو شو نو دته پته ولګي چې دا احتیاط لرونکی ده او تاسو د نشي یا د ډرګسو احتیاط لرونکی نه ده بلکې دا د ډیرو سازونو اغستلو احتیاط لرونکی ده. خیر په واپسې کې پاول د کوړیدان نه د خوراک د لپاره څخه مڼې راواغستې. هم په دغه ټیم کې د دنه قیمتي ګاډي چاپیر راتاو شو چې پکې په یو ګاډي نه د کمپنۍ هغه غټ پاونډر راکوز شو چې د پاول هغه هیپ اغیستل غوښتل. دغه منیجر ورته وویل چې ته د منځه د پالتو کسان وباسه چې تا ته ستا ټوله حصه پوره میلاو شي. ځکه یې د پاول سره ډایرکټ سودا کول غوښتله او هغه له یې چیک ورکړو خو پاول ته بیا هم څه ګډوډ ښکاره کېدل. اصل کې رښتیا هم داسې وه. دغه منیجر داسې ځکه اغیستل غوښتل چې هغه هم خلک په داسې څیزونو اغیستلو مجبور کړي چې هغې ته د هغې ضرورت هم نه وي. غټه وجه یې دا وه چې هغه یې په خپلې مرضۍ سره والي او بل دا یې غوښتل چې هغه د هر چا یو ښه ملګری جوړ شي چې هغه د خلکو ته بیا د کم څیز صفت کوي چې خلک پرې یقین کوي او هغه خلک یې بې له ضرورته هغه څیزونه واخلي چې د چا سره هم دغه څیزونه نه وي او نور خلک پسې خنداګانې کوي چې د ده سره خو دا نشته دا څه قمقل دی او معقولي دی. د دې نه پس موږ د پاول او ټاون اړخ ته راځو. کله چې پاول او ټاون خپل د لوسی ګراج ته راشي نو هغې ته تاله لګېدلې وي او د لګېدلې لیبل نه دوی ته پته ولګي چې په لوسی باندې د لکونو روپو قرضه ده. ټاول دا خیال وي چې دا هر څه د پاول په وجه وشو او د دې په وجه د دوی د دواړو په منځ کې بیا خراب حالت شروع شي. کله نه چې دوی دغه شرط لګولی د دوی د دواړو په منځ کې جګړې زیاتېږي سیوا کېږي. دغه ټایم کې د پاول ذهن ته دغه سوال راغی چې هغه په موبایل کې د سونی نمبر شته خو په دې وینا سره ټانګ نور هم غوسه شو ځکه چې هغه دا خیال چې دا هر څه ستا په وجه وشو چې پول د ټانګ موبایل استعمال کړي او دا شرط هغه وبایلي. د دې جګړو نه پس پاول د دې جګړو نه چې کله تنګ راغی نو هغه وغوښتل چې هر څه پرېږدم او واپس کور ته لاړ شم. کله چې دې کور ته لاړ نو په پرلو کې خپله مور ناسته ولیده چې د هغې په سترګو کې اوښکې لیدو سره پاول پوه شو چې د هغه نیا لاسه چل شوی دی. بل خوا ټاون د لوسی په کتو کې د هغې کور ته ورسېدو. هغه لوسی ته وویل چې ستا قرضدارو ستا د کور باندې تاله لګولې ده او لوسی په خندا شو ویل چې د قرضدار نه په تښتېدو ما په خپله هغه ځای خرڅ کړو. ورسره ډاکټرانو هم دا بیمار کوشه کړه اوس هر وخت د دې سره یو سړی ګرځي خو ولې ټانګ دې ته وویل چې ما هغه شرط وګټو اوس به زه ستا ټول قرضونه واپس ادا کړم هغې خلکو ته. د دې خبرو نه پس ټاون واپس خپل کور ته اراده وکړه. کله چې هغه خپل کور طرف ته روان شو او کور ته راغی نو هغه وکتل چې پاول د هغه هر څه واپس راوړي دي. بیا یې د خلکو نه تپوس وکړه خو پاول چا هم په تلو راتلو کې نه ولیدلی. کله چې د پاول د مور پلار سره د هغه د تپوس کولو دپاره لاړو نو د پاول پلار ورته وویل چې کیدای شي هغه چېرته تللی وي. ټاون ته پته ولګېده چې د هغه نیا وفات شوې ده نو هغه د پاول د کتو دپاره یو غټ بیلډینګ کلوټینیا ته ورسېدو چې د دې نه پس موږ پاول وینو چې هغه د یو سیند په غاړه ژوند تېرول شروع کړي وو. او کله چې پاول د هغه خواته ورسېده نو هغه حیرانه شو چې څوک هم د هغه کتلو دپاره دې ځای ته رارسېدی شي. بیا دواړو یو بل ته د خپلو جګړو په باره کې ول او په خندا یو بل له ورالل او ښه موج مستي وکړه په دغه څښاو اوبو کې. دواړو هر څه له زړه نه وویستل او د یو بل سره یې بیا په خوند او په مزې سره ژوند تېرول شروع کړل. بیا دواړه د ټاون شرط ګټلو پارټۍ دپاره یو کلب ته لاړل او په کلب کې ټاون هم دغه اعلان وکړو چې هغه هم شرط نه دی ګټلی ځکه چې هغه خو هم لاسته ورځې نه دي پوره کړي. په دې وجه به دواړو ته یو شانتې پیسې میلاویږي. د دې نه پس یې په خپله کمپنۍ کې یو نوی پراجکټ شروع کولو اعلان هم وکړو خو حالانکې دا ځلې پراجکټ په موبایل کې نه په اصلي دنیا کې وي. په دې کې ناڅاپه خبر راغی چې هغه منیجر د دوی ټول سیسټم په خپل لاس کې واخیستو. دوی دواړو ته یې د پیسو ورکولو نه انکار وکړو ځکه چې دوی دواړو له د شرط ګټلو لپاره وخت پوره کول پکار وو. چې له دغې اورېدلو نه پس دوی دواړو خپل سامانونه په خپلو ملګرو وویشل. بل خوا لوسی چې کله د خپل کوره له راووته نو هغه په روډ باندې یو ډیکس او لور ولیدو او په تلو کې دا یو ځنګل ته ورسېده چېرته چې هغې یو ځل بیا ټاون لغړ بې له کپړو ولیدو چې د لوسی انتظار یې کولو. ټاون ویل چې هغه لوسی ته هغې بیمارۍ سره هم قبلوي ځکه چې هغه په خپل هم یو پرفیکټ انسان نه دی او اوس خو له هغه سره هغه پیسې هم نشته. دې نه پس یې صرف د خپل ضرورت سامان راغونډ کړو او سره له پاول د هغه ځای نه لرې ووتل. د دیو دا خیال دی چې د هغو سره څه هم دي دا د ژوند تېرولو دپاره یو ښه حساسه ده او بیا د سمندر په غاړه ناست او د خپل هغې اپ په باره کې خبرې کول. پاول ویل چې زکرمین به د زموږ د اپ استعمال تر زیاده حده پورې ونه کړي
ځکه چې هغه د هغې اپ کې د مخکې نه داسې یو پروګرام اډ کړی و چې څه موده پس به خلکو ته پته ولګي چې دا اپ زموږ باندې غلط او پالتو سیزونه اخلي، نو هغه به کار پخپله کول بند کړي چې په دې کې پاول ته کار راشي چې هغه سیستم بند شو. آیا نو که ته هم د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ دا چینل لایک کړي، سبسکرایب کړي، نو تا ته به زموږ هره ویډیو په ټیم میلاویږي. تر دې پورې د الله په امان.